قیامت ذکر کئی وس یوم ندعو کل اناس فاورز بانے چرو بغوارو منگا ہر یو دلیلرا بیمامہم پخپل عمل نامہ بانے بیمامہم یلکہ شر عمل نامے والا راپاسے گئی یہ دا خیر عمل نامے والا راپاسے گئی او دسیم سیدہ چی باپ ماند ما سرکا رو بے غوارو ہر یو ڈلا سرد خپل عمل نامینا لنکی رازا او خپل عمل نامہ دے سرا واخلا بی امامین نو فمن اوتی کتابه بیمینی مخکنی توجیه لگا ظاہر چلا بدسی وی دسی عمل نامے والا دی پلانکے پاسیگی اگر دی رشی خپل عمل نامہ دی واقع فمن اوتی کتابه بیمینی یو دوی ممانا بی امامین سر خپل مقتدا د قیامت پورز بانی اللہ پر اغواری ہر چال د خپل امام پنوم بانی د پلانکی سوک با فرعون پس روانی فرعون نے بھی خپل امام جوڑ کرے چاچے دے دا نمرود دا خپل امام جوڑ کرے چا دا ابو جہل نا او چا دا محمد الرسول اللہ نا خپل امام جوڑ کرے نو دا قیامت پورز بانے با ہر سوک پا خپل امام بانے دا پلانکی امام مقتدیانو داغت تابدارانو راپاتے گی رہے او ذکر ابن کثیر ہوئی دریات دلان دے وفیه شرف لاصحاب الحدیث پدے کے دالی حدیث دیر عزت تے ولی لأن امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر دے امام سوک دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا زن جاہلان ہوئی وی دا امام اطلاق پا نبی بانی نے کی تا قرآن نہ دے قرآن کے اللہ ابراہیم علیہ السلام تے ویلیو انی جائلک للناس اماما امام اطلاق پا نبی بانی کی زمانگ دا لوی پدید اللہ دیر شکر باز منگ سوا دا محمد رسول اللہ نا بل چاہتا امام اعظم نوائیو چمنگے ارا خبر منو دا صرف یو سرے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا قیامت پورز امید ساتو چلا غگو کی چے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دی امام چے سوک ملگری دیتا چے چاخ پل امام ویلی اگا دی راپا سیگی لگا فمن اوتیا کتابه بیمینی چاچت ورکر شو عمل نامہ فخلاص بانے ندا خلق بلولی خپل عمل نامے لرا ظلم بنشی کی دے پدی مقدار دا تار دا اڈوکی رکا جوری بانے ومن کانا سوک چیوی پدی دنیا کی آمالون دا زانے دا دین ننے خبر کہے دے با پاخرت کی لنوی او دیر اضل سبیلا خطا کون کے بئی لاری دا جنت لرا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ یقینا نزدیو دا خلق چه دوی اڑولی ویتا لرا دا آغا سنه چه منگی رتا وحی کلی ویتا مپسرین دلتا آغا واقعا ذکر کیا دا سقیب قبیلی یو ڈالا رالا رسول اللہ تیویلی منگ بلبانی ایمان راولو خو یو خبر بدائی منز بکو خدا صرف کا تکیدل با پکی نئی سجدی و رکو با پکی نکو دویم بلسی کارو کی چی یو کال با منگ تا اجازتو کی چی منگ با دخپلو باباگانو لاتو دا منات قدر کو دیو کا بندگی بولکو او نور ان سے خبری وکلی کو چادت تبیوی لی چی دا کار دی ولی وکو دیولی دی دا رخصت ولی ورکو نو تبا تبی چی ما تا اللہ ویلی بس منگ دا بانی ایمان لاؤلا اللہ وی دی خو ہر کوشش کلے دے ستا دا اڑاولو دا گمراہ کولو ستا دا خراپاولو خو رب العالمین دی مدد کئی نو ندی شی اڑاولے لگی عن اللذی دا آغا سنه چی منگی رتواحی کلی دیر پارا چی تا جوڑ کی پا منگ بانی غیر خود دین علاوہ نور سا وَإِذَلَّ تَخَزُوكَ خَلِيلًا پتا گا وقت کی بے تالا جوڑ کلے دوست ستان بے اخپل خولولان ثبتناک کچری نوے اکلا کلے منگ تالرا موزیو القرآن والا دسیوی دی بویلو چی دا قرآن طول خ کتاب دے خدا دا شرک خبری تیو باز منگ دا سمل گرتیا کر پدا گا وقت کی ودی تان اخپل دوست جوڑ کرے خولولان ثبتناک ککلکوالے نوے در کلے منگ تا نزدیوان چی تمائی لشے دیوتا شیا چشے
خو لولا کې قانون دی انتفاع ثانی د وجه وجود دا نو کیت ترکنه کیتم نشته کیت معمولی کګیدلم نشته ولی الله ولا نبی لک لکواله ورکه نږدې و چې تو تک وښوي تلغونته اذا لا زقناك فدا وکي څکلې ومنګ تا زيف الحیات زيف عذاب الحیات دو چندا زيف تتوي مثل شيء اذا ضم الى شيء یو شی چې د بل شي سره یو ځای شي یو روپۍ د بل روپۍ سره د تزیع پوي من با سکلې تا دچن عذاب د ژوند ضعف عذاب الحیات الدنیا ولی لأن الانعام على الانبیاء اکبر قاسمی ہوئی اللہ پا انبیاء ډیر احسان کړي چې ډیر احسان پی کړي او چې ګناه ته غلطی تی وشي نو به سزا ډیر زیاته وضعف الممات او دچن عذاب د قبر او د مرګ ثم لا تجد لك علينا نصيرا چې حدیث کې رسې قتاده یو ډیرا خسته خبره کوي وې دا یاتونه چې نبی صلی الله علیه وسلم تران لقد كنت تركن الى شيء قليلا وذل وی رسول الله ویلي چې اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عين الله ما ځان تمس پاره بس او دا دعا منګلم ضرور ده چې بس الله توي الله خلق خو اړول کوي د دین سینا الله ته زمون ځان ته مسپاري تم مدد وکړه بیا وتانه مندلې ته ځان لپاره زمون په مقابله کې مدد کوونکې او ان کادو ليستفزونک یقینا نږدې ودی چې ته تاته دباونه کړي من الارض من فی الارض پر اسمکه کې ته دباونه کوي یامین په خپل معنا سکا او استفزاز معنا وکا زغلول او وستل نږدې ودی چې تا ليستفزو چې دی تا او باسی من الارض د زمکه د مکینا نږدې دا چې دی د مکې د زمکه نه وباسي خود دې کې اوله معنا بهتره ده ځکه چې داروستا ليخرجوک منها چې داغي سره خلګي دی چې نزدیری چې دی لیستفزونک منکا من الارض دباونه کوي تا ته پر ازمکه د مکه کې تا پریشان کوي پر ازمکه د مکه کې ډیر پارا چې دی وباسي منها د ازمکه د مکینا هو اذا لا يلبسو پدا وخت دی با وخت نه کې خلافک لا يلبسون خلافک وخت نه کې ستانه رستا الا قليلا مگر لګ او دغه سی وشو ابن کثیر وای چې د الله نبی کلويستو یو نیم کال پکې نو تیر شي چې او یا کسانې مردار کړل او یا کسانې ته ژوندۍ ونیول سنت من قد ارسلنا قبلك سنة الله سنت من قد ارسلنا الله وسره وکړه طریقه د مخکنو من قد ارسلنا من قبلك یا اتبع سنت من قد ارسلنا روان شه په طریقه دا چا پسې چې موږ لګلی ستانه مخکې د رسولانو هغه مسکا او صبر تم صبر کا او بنما مې لسنتنا مخکنی معنا بهتره درست ټکی د وجنا او بنما مې زمنګ د طریقې لپاره تحویلا بدلیدل اقیم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل دی آیات کې مشکلات چې کله زیات شي نو سبکه مانزه طرف ته توجه وکا اقیم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل چې کله د خلق دباونه کوي یری د خلق وعید در کوي نو مونږ توجه کوي دا د نبی طریقه او دا د قران طریقه هم ده بقره کې ویلي واستعینوا بالصبر والصلاه یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه دی خبره له زور ورکي اقیم الصلاه لدلوک الشمس پابندی کوا د مانزه لدلوک الشمس لدلوک الشمس پابندی د مانزه کوا لدلوک الشمس لام چې لام تلامي وقتیه وي او دلوک څه ته وي زوال تا وقت دلوک الشمس مونږ کوا په وخت د زوال د نور کې مونږ کوا کله چې نور زایل شي په وخت د زایل کېدل د نور کې
دا اسمان د مین نه چنور اوخذیږي نو په مانځه ودرېږه د ماسپښین مونځ الی غسق الليل غسق الليل تر تیارې د شپې پورې په دلوک شمس کې ماسپښین او مازیګر دوانه رال لیدلوک شبن وقرآن الفجر قرآن الفجر او منز کوا د سار قرآن الفجر من اقیم الصلاة اقیم قرآن الفجر د سار منزم کوا غسق اللیل کې د ماخام او د ماخستن منز راغی غسق اللیل نو یو منز پاتې شو د سار دا نو قرآن الفجر د سار منزم کوا د سار مانځه ته قرآن زکوي چې د سار په مانځه کې تلاوت زیات وي زکه وتا دې ته تسمیه د کول وي په اسم د جز سره وقرآن الفجر دا یا چې درې ټیمونه د مانځه د دینه ثابت شو درې ټیمونه صراحتن شیخ الاسلام وی ابن تیمیه رحمه الله وی د مانځه اصلي ټیمونه چې دي درې دي اصلي ټیمونه ماسپښین نه د ماخامه پوری اصلي ټیم دا د ماسپښین او د مازیګر شریک ټیم دی د ماخام نه تر نصف الليل پوری یا د ځنې چا په نسبانی تر سبا پوری دا چې د ماخام او د ماخستن مونږ دی ټیم دی شریک ټیم دی او د سار د مانځه چې داغی ځان لټیم دی دا د چا سره نه دی شریک داغی مستقل ټیم دی او قرآن الفجر نو درې ټیمونه دي اوقات اصلیه او قرآن چې څومره ګوري مکه چې سورته هود کې یو سل سوال سمات کې تیر شو چالتہ نبی صلی الله علیه وسلم تعالی ویلا واقیم الصلاة طرفي النهار وزلفا من التم دو ټیمونه درې ټیمونه ذکر کړي ورسته سورۃ روم کې بمراشي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون قران کې صراحتن د مانزه درې ټیمونه دي ولی درې دي ځکه اصلي ټیمونه د مانزه درې دي او دې باره کې صحیح حدیث همشتا په بخاری کې د عبد الله ابن عباس محمد رسول الله یوزل په مدینه کې نه خوفو نه سفرو نه مطرو صلى 87 نبی صلی الله علیه وسلم ورکات یعنی ماخام او د ماخستن منځ په یو ځل کو جمع په یو ځل جمع او په یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم اترکات یعنی د ماسپښین او د مازیګر چا عبد الله ابن عباس ته ویل دا کار ولې وکړو ول چې امت ته تکلیف نشي لئلا يحرج امته یا لئلا تحرج لئلا يحرج امته یا لئلا تحرج یو صورت کې يحرج ضمیر راځي نبی چې تکلیف ورنه کې نبی صلی الله علیه وسلم امته تا او یا لئلا تحرج امته چې امت په تکلیف کې واقع نشي ابن سیرین وی سیدارا په غیر د هر عذرنا کله صلاتین کول دا د قران نم ثابت دی او دا د حدیث نه هم ثابت کله زکوایو چې نبی صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې یو ځل کړی همیشه نه لیکلی او عذر خبره ولا دا بیان کړی دا عذر ولا سبب ولا عبد الله ابن عباس صاحب دا وی چې دا زکه کول چې امت ته تکلیف نشي چې خبر آسان شي لګي شاه ولی الله رحمه الله هم د خبره کوي چې اوقات اصلیه د مانزه درې دي بس یو اوقات رفاهیه دي یعنی یا اختیاریه یا غوړه هغه به پنځه دي لکه د حدیث ته جبرئیل نه معلومي حدیث ته جبرئیل نه او حدیث ته عبد الله ابن عمر نه معلومي چې محمد رسول الله د ماسپښین ټیم څومره لري چې د هر شي سوره یو مثال ته ورسي او دغه حدیث کې دي چې د مازیګر ټیم د دغه نروستا تر دې پورې چې نور نه زیات شوی د مازیګر ټیم دای کوم وخت ته دای وخت اولویه وتوي رفاهیه وتوي غوړه وتوي دای غوړه ټیمونه د ماخاموز کله چې د هر یو چې نور کله پریوزي تر شفقه پورې خو په صحیح حدیث کې یو ډیر عجیب خبره راغله ده چې د ماخستن د مانزه ټیم تر نصف الليل پورې ده دسی حدیث صحیحه نشتا چې هغه کې چرته دسی راغلی چې د ماخستن مونږ غني سار او سبا د خطو پورې کی او امام بخاری په باب هم ذکر صراحتن ته
چې باب صلات العشاء الى نصف الليل. نو ځنې خلک رسوي وي د سبا پورې مونږ کی سبا پورې دلیل وګوره کنه د حدیث سو صحیح حدیث سے پیدا کا چپای کی رسوي چې د ماخستن مونږ د سبا د خطو پوری کی د یو حدیث هم صراحتا نشتا ځکه استخری ویلی صحیح قول دار چې د ماخستن مونږ تر نصف الليل پوری کی رستنه کی رسته کتکین او قضا به کې لګ دی باب کې ډیر خلق په غلطۍ کې واقع کی بیماری یا مسلې وي ضرورت به وکمنو بیا چې نصف الليل نه خبر رسته شي به خموس قضایي لګل ماخستن دا صحیح حدیث دی. خدا بم یاد ساتي چې په صحیح حدیثو کې جمع بین الصلاتین تقدیما لکه په عرفات کې نبی صلی الله علیه وسلم کوي او تاخیرا لکه په مینا کې کله مزدلفه کې او په تبوک کې تقدیما او تاخیرا دواړه کوي. شیخ عبد الحی سیوی رحمه الله ډیر عجیب خبره وي ځنې خلک چې ځنې حدیثو کې تاویلونه کوي وي په ځنې حدیثو کې صراحتا راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم د شفق د زوال د غایب کېدلو نه رستا د شفق د غایب کېدلو نه رستا د ماخام او د ماخستن مونږ کړی دي سبا څه کېته او یکتر سی وی چې نه صحابي پینره پوه شي په هو بعید دا خوري راغله او کتر دي حدیثو په سند باندې اعتراض کوي په هو ابعد و ابعد دا خوري راغله خبر او کتر چې په نور حدیثو کې سوري جمع راغلي نو دا خو خبره نه اغم جایز ده او دام جایز ده نو دواړو ته جایز وا مختلف حالات دي کله نبی صلی الله علیه وسلم یو قسم جمع کله بل قسم. شیخ عبد الحی سے بم دسوي او بیا ځنی خلق ځنی خبرې ل ډیر زور ورکی زمو ځنی علی حدیث وي باران کې صلاتین نه دی جایز الکه دی بارک خو اول دسیرا چې کم د عبدالرحمن چې ما نیل الاوتار چې کم روایت راوي چاغان نقل کوي وي من السنه سنت دادی دا ابو سلمان نقل کوي سنت وای دادی چې دو منځونه په باران کې سنت مرفوع حدیث ته ویل دویم عمر به ذکر کاو چې هغه د رسول الله صحابي دی په باران کې به صلاتین عبد الله ابن عمر به ذکر کوله چې عمراو به کله صلاتین کول دی به سره صلاتین کول بلدارک په حدیث کې نمی بیل پر صراحتا قران کې خوشته کړه او دغه حدیث مشتا چې په غیر د هر قسم عذر نه محمد رسول الله صلاتین کوي نو طبيعت څنګه رسېول شي چیرې دا نه دی جایز او صلاتین چې کوم دی په باران کې نه دی جایز دي بلکې دا د ټولو امامانو مذهب دی چاغي وي د عذر د وجه نه صلاتین جایز دي ټول امامان یې امام ابو حنیفه منی هغه صرف جمع سوری تراړي انکار ته نه کوي خو معنی دا خبره نو صحیح شیخ الاسلام سے عبدالله تصخص شي وې ځنی مولاته چې ته وي چې فاتحه په مانځ کې فرض ده دی وې نه ده فرض دلیل قرآن کې الله ویلي چې وا د سی ویلي چې بس او فقرؤ ما تيسر چې څومره آسان وي نو کته ته حدیث وي د ضروري چې نه کنه په حدیث باندې زیادت په کتاب الله ناروا دی نو هغه تر سی وایي چې تا نه تاسو کومه ته چې دا کم قران کې درې ټیمونه د منظر اغلي او ته د سوي چې په دې ټیم کې موږ کی او د دې ناغه پلوونی کی ستاخم زیارت په کتاب الله وکړه قران کې ته سوچو کا په کم ځای کې د درې ټیمونه نه زیات صراحتا د منظر یا او حدیث چې کم راغلي دي کومه طریقه چې راغلي هغه نه مني په صحیح حدیث ته مسلم کې رسول راغلي چې د مازیګر ټیم چې د هر شي سوره یو مثل شي تر دغه پورې دغه نرستا د مازیګر ټیم شروع کی او دا هغه خبره نه چې ټول خلکو د امام ابو حنیفه نه په دې باب کې حتی کې صاحبین هم خلاف کوي چې دې کې امام صاحب خطا شوی دی په دې ځکه صحیح حدیث نه خلاف دا خبره چې نبی صلی الله علیه وسلم چرته هم د سی حدیث نشتا چې هغه ویلي چې کنه د مازیګر ټیم د مثل ثانی نه روسته شروع کی بلکې صحیح صریح حدیث ته جبريل حدیث عبد الله ابن عمر دغ دې د وجنا قرطبي وی خالف الناس كلهم ابا حنیفه په دې مسله کې ټول خلکو د امام صاحب خلاف کوي او یو تعبیر دې څه کوي چې خالف ابو حنیفه الناس كلهم امام صاحب د ټول خلکو نه دې کې خلاف ہے حدیثونو خلاف شوی دی آیاتونو خلاف شوی نو دسی ځنې خبر ده چې قران نه ثابت
هغه ته بد به نه ګوري. کوم چې عمر دا ویری رضی الله تعالی چې څوک چې جمع بین الصلاتین په غیر د عذر نه وکړي نو عذر ټکې. خدا مرفوع حدیث په مقابله کې د عمر خبره هغه چیرې قابل حجت نشي کېږي. دلیل به په مرفوع حدیث کې خو بیا هم د عذر د وجه نه عمر جایز وای خبره په غیر د عذر. اکم حدیث چې دسه مشهور خلک ذکر کوي چې دو منځونه چې چا په غیر د عذر نه وکړل فقط اتا امام ترمذی راغه په باره کې چې دا ضعیف دی. په دې خبرو باندې د صحیح حدیثو مقابله نه کول پکار. نو اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر. یو ډیره اهمه خبره چې دا هغه دا چې کله موږ دا سی وایو چې د ماسپخیم نه تر ماښامه پورې دا ټول ټیم دا چا دی دا ټول ټیم دا ماسپخیم او د مازیګر دی علی سبیل الاشتراک. د قرآن د وجه نه وایو د حدیث د وجه نه وایو. نو ډیره اهمه خبره ده یو زنانه ده چې دا غي د حیض نه طهارت د مازیګر د مانځنه رست راغی یعنی د مثل ثانی نه رست طهارت وش یا یو زنانه ده چې د ماخستن د مانځنه رست د حیض نه طاهره شو. نو دا خبره یاد ساتي چې بیا به د ماسپخیم منظم کوي او د ماخام دا به هم کوي ځکه ټیم د مانځې لاندې کله دی کړي. او دغه وجه دا چې صحابه کرامو کې عبد الله ابن عباس او عبد الرحمن ابن عوف نور صحابه هم دغه صفات ورکړي چې دا زنانه به غوړي د مخ کې منځونه کوي ځکه دا ټیم ټول شریک دی. نو ټیم د مانځې لاندې کله دی نو موږ او صحابه کې د دې فتوی مخالف فتوا چانشته نو ځکه په عمل کول ضروری لګ. ومن الليل ان قرآن الفجر كان مشهودا. دی لدلوک شمس کی دویمه معنی صحیح چې لام په معنا د تعلیل سره کا منځکه وکي چې نور زائل شو د وجه د زائل کېدل د نور د زوال د نور د وجه نموز اوس وکي الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا. یقینا منذ صار دې ته حاضری کی څوک ته حاضری کی ملائکه ول راځي. صحیح حدیثونه دا ثابت د سار په مانځ کې ملائک حاضری جمع کې ملائک وي نو تم منځ کوا. او دا مقصد هم دی چې دې ته پکاردار چې هر مؤمن دې ته حاضر شي. او صحابه کرامو بدسي کولا چې د سار په جمع کې بچ څوک نو صحابه وي مونږ به په ګمان د منافق کاو چې دا به منافقي ذکر سار جبل ناراضي. صحابه و چې کله یو سړی ولید چې سار جمل ناراضي و به ویل چې دې سړي کې تشتا. او دا د مرفوع حدیث ته معلومي چې د ماخستن او د سار جمع په منافق باندې ډېر ګرانه. ومن الليل فتهجد به. او د شپې نه ځنه بعض الليل فتهجد به ځان به خوبه کا به په قران باندې. دا من الليل رستکو اگر چې د دې ټیم خو مخ کې دی شپه خو مخ کې دی ټیمونه خدای ذکر رستکو دا صرف پر رسول الله پورې خاص تا ذکر دا د دینور نه رستکو ذکر د نوافل دی پس د فرایض نه. ومن الليل او د شپې په ځنای سکه فتهجد به ځان به خوبه کا په قران. یو حجد دی یو تهجد دی. حجد او د کېدل ته وي تهجد به خوبه کېدل ته وي. او دا ماده چې نور زینو کې مرضی سلب الماخذ چوته وي تاسم تحرج تهجد ځان به خوبه کا په قران تهجد به. هی ضمیر چې راجه دے قرآن تا چې د مخ کې معلومی چې مخ کې آیات کی ذکر کړو وقرآن الفجر نافلۃ لک دا یو زیتی فریضه استاد فرض دا یو استاد زیتی فریضه دی به ډیر خیال ساتل غواړي. اول کې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د شپې مونږ فرض وو ورسته بیا یو کال ورسته په خبره کې به تخفیف راغی نافلۃ لک عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. کی دیشی ایبعثك چې تعالی را ودري ستارب مقاما محمودا فغزبانه چې ستایل شيری ستاینه شیا د یو ځکه ور الله تعالی ودري چې هغه مقام سره د صحیح حدیثونو معلومي
مقام د شفاعت ته د شفاعت په مقام کې وره چې څوک دی نه نستاستاینه بکې استا صفت بکې چې دې سره دې لوی مقام دی لګ ځکه حدیثونه معلومي چې څوک الله ته سنشي ویلې صرف رسول الله با الله ته سوال وکي چې یا الله د خلکو سره سپاره شروع ک مقامه حدیث کې چې کوم راغلي مونږ چې هر وخت کې اذان پس کم دعا غواړو وابعثه مقاما محمودا دغه کوم دا مقصد دی کوم دا دعا مونږ ولیکو ځکه چې دا لوی مرتبه ده د نبی صلی الله علیه وسلم وابعثه مقاما محمودا صحیح معنا علما د څه کوي چې الله د قبر نه را پورته کی واقمه مقاما محمودا او وی درې پځه ستایل شی باندې ورزی باندې وره دی آیات کې بل معنا ده بل معنا هم شته د امام مجاهد نه نقل دي چاغ ویلی دي چې مقام محمود سره ايجلسه على عرشه چې الله رسول الله کې نه د ځان سره په عرش باندې دا معنی چې دا په صحیح سند سره د امام مجاهد نه نقل او کتاب العلو کې امام زهبي ویلي چې د دې سند ښه صحیح دی او دې کې تاویلونه مکه دا معنی هم غلطه نه لګ ځنې خلکو واحدی او ځنې خلکو دې خبره باندې ډیر بد ویلي دي پرې دا او پنځه اعتراضونه کړي پرې باندې خو نور علماو پیرت کړي دي ابن جریر ویلي دي چې کله یو خبره په صحیح سند سره ثابتې سمحال پکې نه دا غینه انکار مکه بس الله با کی نه دلرا په مقام محمود باندې چاغه سره عرش پاک باندې به کې نه وایا ربا ننبا سمالنا مدخل صدقین پنن استلو رشتیا وسرا کم زیتا مراد تینا مدینه دا راو می باسی د مکینا فرستلو رشتیا وسرا دی کې د اشارات او هجرت ته چې هجرت را روان دي نو مخرج مدخل صدق ستوي الدخول لله وفي الله او خروج صدق سره الخروج فی الله ولله د الله د پاره راوتل او د الله د پاره نوتل وجعل لی راکی الله ماتا ستار ترن سلطانا غلبا و نصیرا مددگار وقل جاء الحق وزهق الباطل ویا حق راغه او ختم شو باطل وزهق الباطل دا دې کې د اشاره چې کله مدینه تلار شي کړه نوې بچ جاء الحق هجرت ذریعہ ده حق د کار کېدو وزهق الباطل خو یوازې د سینه چې د هجرت سره ولګي بلکې صحیح حدیث کې راغلی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه 380 بوتانو په مکه کې دا به بار تر گزارل او دا آیات به نبی صلی الله علیه وسلم وا چې وقل جاء الحق وزهق الباطل سیوطی ویلی دي چې ته هر یو منکر کله ختمه د آیات سوایا چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا باطل چې کان زهوقا هغه د ختمېدو والا ختم کېدون ختم کړه شی دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نازلو موږ د قرآن نه ما اغا حصہ دا ما چې دی مبین دی او من القرآن ولا مبین دی خو بیان را مخکې کله په مبین باندې نازلو منګه اغا چې شفاوی او رحمت وي د مؤمنانو لپاره اغا څه شی دی من القرآن د قرآن دی که قرآن مې رسی یو کتاب را دی دا من تبعیزیه موایا دی من تا من بیانیه وی ټول قرآن چې دی شفا او رحمت دی بس قرآن چې دی شفا او رحمت دی راضی وی تفصیلی کله چې قرآن کریم شفا ده بس یو خو قرآن کې اصلي شفا د باطینی مرزونو ده د دې لپاره خو الله را لګي خود دې سره علاج د ظاهری مرزونو هم دي قرآن کې د ظاهری مرزونو علاج تا خو چې چا په ایمانی او چا په یقین وي په قرآن ډیر داسې مرزونه چې خلک عاجز ای داغه د ختمولنه او انسانات کله مخکنو سیندانانو دا منل ده غریبانانو نه چې کله په ځنې بیماری کې طرف رکشي
د جناتو چې حقيقي مرض پچاولېږي دا د قران نه علاوه په بل طریقه نه ختمي. نو دا قران د ظاهري او باطینی مرزونو ټول علاج دی. خو لا یزيد الظالمین ان زیتی ظالمانو لرا مگر تاوان. قران کې پشپغ آیاتونه کې الله قران ته شفا ویلا. شیخ محمد ابن عثیمین وی رحمت الله علیه زما یو زوی بیمار شو په ټولو ډاکټرانو مې وګرځاو خنه جوړې قران مې راواخیستو د شپږ آیاتونه د شفا مې راجمع کړ. وی آیات کې چې الله قران ته شفا ویلی هغه مې راجمع کو او د زوی مې په دې آیاتونو دم کو بس الله جوړ کو شفا د ظاهري مرزونو هم ده. ولا يزيد الظالمين ان زيت ظالمان لرا مگر تاوان. واذا انعمنا على الانسان کله چې موږ خو د انسان سره انعام کو په انسان باندې مراد نه سره ځنه انسان مخواړی دی ونا لری کی به جانبی خپل ډړ لرا بس بیا دین ته ډړ نه لګي او لری کی معنی تکبر شروع کیو انکار شروع کړي توحید نو کله چې وتورسی شر او تکلیف غریبی کان یوسا بنا امید د الله د رحمت. وای کل یعملو هر یو عمل کوي علی شاکلتی ارسوک عمل کوي په خپل طریقه باندې. شکل مشاکله مراد سره اریوبا څوک د شرک په طریقه عمل کوي څوک د توحید په طریقه. ستا سورب پویره پاچا چې واحده سبیلا غده پورا هدایت والا ډیر صحیح لار باندې د لارې په لحاظ سره څوک د الله پیژني